که تاسو دا غلطي کوئ چې ستاسو په غوږ کې کم دا ګند را جمع کیږي کوم ته چې موږ په میډیکل کې ایرویکس ویلی شو او دا تاسو په چابې باندې صفا کوئ یا تاسو په پین باندې صفا کوئ یا تاسو ته په کور کې چې کم ماچسو تیلی ملاویږي په هغې صفا کوئ یا تاسو ته په بازار کې کم کاټن بډ ملاویږي په هغې باندې صفا کوئ نو دا تاسو مه کوئ ځکه چې دا غلطي ده او د دې غلطي د وجې تاسو غټ اپریشن طرف ته هم مجبوره کیدی شي نو د دې مجبورۍ نه د بچ کېدو دپاره زه نن د ډاکټر محمد توفیل کم چې د پوزې سره سره د خولې او د خولې سره سره د غوږونو چې کم ډاکټر دی کم ته چې انټي سپیشلیست په میډیکل کې ویلی شي هغه ته نن زه راغلی یم او ستاسو د اویرنس او د پوهې دپاره د ده نه به زه څه تپوسونه کوم نو دا تاسو په واضحو الفاظو سره واورئ او تاسو پې عمل وکړئ د ټولو نه اول کوېشن چې زما کم دی هغه دا دی چې زموږ په غوږونو کې کم دا ګند را جمع کیږي کم ته چې ایرویکس ویلی شي نو دا څه شی دی دا به تاسو د ډاکټر صاحب نه پخپله واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خو ډېر ښکلی سوال وکړلو چې ایرویکس څه شی دی او دا څرنګه جوړیږي او ایرویکس بیسیکلی دا چې کوم دی خلک دا سوچ کوي چې دا د بهر نه څه ګند مند درځي او په غوږ کې جمع کیږي خو داسې څه خبره نه ده دا د غوږ کې نه خپل ګلینډز دي چې هغې ته سیرومینیس ګلینډز وایي دا د هغه خپل سیکریشن دی او هغه په چا خلکو کې ډېر جوړیږي او کومو خلکو کې کم جوړیږي نو دا داسې څه ډیزیز نه دی دا څه بیماري نه ده دا نارمل یو فیزیولوژیکل پروسس دی چې دا په هر غوږ کې کیږي. او دویم کوېشن زما د ډاکټر صاحب نه دا دی چې زموږ په غوږونو کې کم دا ایرویکس دی کم دا ګند دی د دې نقصانات څه شي دي او آیا د دې فایدې شته او که نشته. تاسو دا سوال وکړو چې د دغه نقصانات څه دي. ګوره د ټولو نه غټ نقصان یې دا دی چې د ایرویکس چې کوم دی دا چې په غوږ کې ډېر شي نو د غوږ سروی چې کوم دی دا بند کړي خو ځینې وخت کې دا چې کوم دی په مزه بند شي ځینې وخت کې دا چې کله موږ ولمبېږو چېرته کې سویمینګ پول کې نیر کې تالاب کې یا په کور کې نو دا ویکس چې کوم دی دا د اوبو سره چې کوم دی لږ وپړسېږي او دا لیار چې کوم دی اکثر د لمبېدو نه پس خلک وایي چې غوږ مې بند شو نو دا یې چې کومه د ټولو نه غټه نقصان دی چې د غوږ د اورېدو کم شي او غوږ بند شي. نور یم ډېر نقصانات دي چې هغه کې چې کوم د چکر پس انسان راتلی شي. درېیمه خبره دا چې په غوږ کې شور جوړیږي دا درې چې کوم دی غټ نقصانات دي د ایرویکس. خو صرف د ایرویکس چې کوم دی نقصانات نه دي څه فایدې هم شته دی با فایدې ټولو نه زیاتې فایدې دا دي چې که سړی وده وي نو په غوږ کې ته شی ننوتی نه شي نو هغې ورته لیار بند کړي وي غوږ له ته شی ننوځي نه دا یې ټولو نه غټه فایده ده. دویمه فایده یې دا ده چې انسان دی که چېرته کې چا څپېړه وواله یا نور چې کوم دی چېرته کې بلاست وشو یا نور داسې څه د هوا پریشر زیات شو نو غوږ پردې له نقصان نه رسیږي نو غوږ پرده یې بچ پاتې کیږي. درېیمه خبره دا چې دا ایرویکس چې کوم دی دا انټي بیکټیریل او انټي فنګل ایجنټ هم دی دا چې کوم دی د جراثیم خلاف چې کوم دی یو قسم لا خپل کار هم کوي او ډېر انفیکشن او دا شی نه په غوږ کې نه پرېږدي نو دی چې کوم دی فایدې هم شته دی خو فایدې چې کوم دی بیسیکلي لیدای نه شي و نقصانات چې کوم دی هغه ټولو نه غټ دی چې هغه انسان په اورېدو کې خلل جوړ کړي نو ځکه انسان چې کوم دی کوشش کوي چې هغه بیا د غوږ نه ایسي کړي. او څلورم کوېشن زموږ دا دی چې د دې ایرویکس د وجې د دې ګند د وجې زموږ د غوږ پرده شلیدی شي یا نشي شلیدلی. یو بل سوال وکړلو چې د غوږ د پردې په باره کې نو غوږ پرده چې کومه ده دا د ایرویکس چې کوم د ډېره وروستو وي خو ان کیس که تاسو ایرویکس له چې کوم دی د پن سره د پنسل سره یا د چابې سره یا بل داسې تشي سره چې کوم دی زورونه ورکوو نو هغه پوش کېدی شي او مخکې تللی شي پردې ته ټچ کولی شي چې ډېر تقریبا چې ډېر زیات شي او هغه تاسو بار پوش کوو نو هغه پردې ته نقصان رسوي خو بیسیکلي دا د پردې نه لږ لرې وي نو پردې له خو نقصان ډېر کم وجوهاتو کې کېدی شي چې نقصان ورسیږي خو بیا پوش کوو زیات زورونه په ما ورکوو درد کېږي دا چې کومه ډېر سخت لکه د تیږې غوندې کې جوړ شوی وي د دې سره بیا ډېر سیسټم نه غوږ ته نور هم نقصان رسېدی شي او انفیکشن کېدی شي نو دا چې په غوږ کې وي نو کوشش یې پکار دی چې په وخت کې ریموو کړی شي که ټوله تکلیف جوړوي. او د دې ګند د صفایي څه طریقه کار وي. بل تاسو دا سوال وکړلو چې د ایرویکس چې کوم دی د ایسي کېدو څه طریقه ده. ایسي کېدې طریقې خو یې ډېرې دي خو د ټولو نه زیاته چې کوم لیټسټ طریقې دي هغه ایر سکشنینګ دی چې هغه موږ د ماشین سره صفا کوو
او هغه لپاره چې کوم د ټولنه خبره دا ده چې دا ډېر سخت وي او چې دا کله موږ یې کوو نو دا هغوی چې کوم دی دا کې ټراما کېدای شي او دا د هغوی چې کوم دیوالونه دي د سروي دغه لا چې کوم دی په دا کې خراش یا په دا کې انفیکشن کېدای شي دلته ویښتې وي یا ویښتو کې دا نښتې وي چې راوځي نو ویښتو سروي کې چې کوم دی د انفیکشن تللی شي نو د هغې د وجې نه اوټاټس ایکسټرنم اکثر کېږي نو دې لپاره موږ اول چې کوم دی ډراپس ورته واچوو د هغوی کې چې کوم ایئر ویکس وي دا ورته لږ نرم کړو نو چې نرم شي یو خو پین فریم شي او یو چې کوم دی ایزیلی په اسانتیا سره دا ایسې کېدای شي بله زړه طریقه چې کومه ده هغه سرینجینګ هم یوه طریقه ده خو هغه هم چې کوم ده چې هغه تر هغه وخت پورې کول غواړي چې کله تو سره د سکشن یا چې کوم دی ته ټیکنیکس باندې په دشي باندې پوهیږي که دا پریشر ته په زیات کړو نو دا ویکس چې کوم دی پردې لم نقصان رسولی شي او سات می چې کوم دی د اوبو پریشر د وجې نه تو پرده هم ډیمیج کېدای شي نو په دا کې لږ احتیاط کول غواړي او چې کوم ایکسپرټ خلک دي یا په دا فیلډ کې یا په دا انټیس په شوبه باندې پوهیږي نو هغه ته پکور دي چې هغه له سړی لوړ شي او د هغه نه په طریقه باندې د ویکس صفایي وکړي د دې ایئر ویکس د وجې د دې ګند د وجې سم مسلې موږ ته جوړېدی شي او یا نشي جوړېدی نو دې باره کې به هم موږ ته ډاکټر صاحب وایي ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا ویک چې کوم دی دا یو ډېر قیمتي شی دی انسان په بدن کې څه شی نه داسې دي چې دا بار بار انسان له نه ملويږي چې کله نن سبا ګرمي را روانې دي او په ګرمي سیزن کې د غوږ بیماری دا ډېره زیاته جوړیږي یو خدا دا چې غوږ پردای چا کش کېدلې وي سروای وي پکې نو هغه وجه نه چې کومه کوشش کول غوړي چې هغه په سویمینګ پول کې یا په نیر کې دلته مو خلکو خو نیرونه ډېر دي په داسې شینو کې د لامبونه لګ پاریس کوي البته دوی پر موږ چې کوم د سپیشل د موږ سره چې کوم د دلته کې په کلینیک کې چې کوم د ایر پلګ راغلي دي و ایر پلګ داسې دي چې هغه سړی په وې کې کېک دي نو هغه کا په بو کې په سویمینګ پول کې یا په هر شي کې لمبيږي نو وبو وګلا نه ورسي د موږ سره دلته په کلینیک اویلیبل دي او موږ یې پیشنټ لا ورکوو نو د چا چې په وې کې پردا سروي وي یا څه مخ کې مشکلات شوي وي نو دا کوشش کوو چې په لمبېدو کې د اوبو د وګ نه لري ساتو دوامه خبره دا ده چې ایرویکس کوي که تکلیف یې وي خو یې کوي که تکلیف یې نه وي نو بهشکه کني چړونو څه نقصان یې نشته دی درېمه خبره دا چې په وای کې چې کوم د خورخت دا یو ډېره کامن مسله ده او خلک چې دا په وای کې خورخت ډېر زیات وي دا په وای کې چې د چا خورخت وي دا زیاتر چې کوم د سویګم چې کوم د نه د سکین او ایسادو او چې چا په سب کې خشکی وي نو اکثر د خلکو په وای کې خورخت سره ډیر وی نو کوشش دا کوو چې کلم د توسو په ویر کې خورخت وي نو په خپل پکې چابيانه یا پین یا نور شي نه ماوه هو د سره چې کوم د غوږ انفیکشن کیږي و زخمی کیږي او بار بار بیا ډاکټر له څو نو غي پر پکور دا کې توسو په ویر کې چې کوم د خورخت وي په وخت ډاکټر له لوړ شو چې هغه توسو لا دغه مطابق دوايان دیر کې واغې وګوري چې را خورخت څه وجنه کېدای شي ډیره مهرباني علم خوشاله واتساپ السلام علیکم او کچری تاسو د ډاکټر محمد توفیل کم چې ای ان ټي سپیشلیست تاسو د خدمت خوښول غواړي او سرانجام کول غواړي نو تاسو ډیسټریکټ خیبر باړه بازار نو مارکیټ چې کم دی تاسو دې ته وزټ کولای شئ یا په سکرین باندې چې کومې نمبر تاسو ته لیدي شي یا کم کارت تاسو ته لیدي شي په دې باندې تاسو تشریف راوړل شي هر ورځ د سحر 8:19 تر ماښام 4 بجو پورې